آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړۍ په سمه اندازه. ای آل داود نیک عمل وکړئ، تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلي شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره، زما په بندگانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي.